د جهاد په نتیجه کې به جوماتونه آبادېږي، مدرسې به جوړېږي، خانقاه ورته به د خلکو مخه کړلی کېږي. دا د الحمدلله موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدل. داسې په دا اندازه باندې جوماتونه جوړ شول او جوړېږي. دا د هغه جهادونو او د قربانۍ برکتونو. 15 کاله مخکې کابل قندهار په لاره به چې موږ تلل، نو تشویش به دا و، خصوصا په دې سړو کې یخ موسم کې چې زه چېرته لمونځ وکړم او چېرته اودس وکړم. یو جومات په مشکل پیدا کېده، بیا اوبه او بیا خصوصا ګرمې اوبه، دا به نه و. الحمدلله اوس دغه د 4 کاله 4.5 کاله پس دغه تشویش هیچا سره هم نه. له دې جا تر قندهاره پورې خلکو هم جوماتونه جوړ کړي دي او اسلامي امارت هم قواعد عامې ته دستور ورکړی ده، څه خو استفادې ته تسلیم شوي دي، یعنې استفاده ونه کېږي او څه چې د څه کالې به تکمیل شي. نو موږ په واړه موټرو کې کتلو را سره تشویش و، خو اوس غلو یا بسونو سرویزونو لپاره هم تشویش نشته. که 10 سرویزه ودرېږي یو جومات ته، نو هم د ټولو دغه او داسې جوماتونه چې د اودسو ځایونه هم پکې شته ده او د زنانو لپاره هم د اودسو ځایونو علیحده د جومات بندوبست هم شوی ده.